بسم الله الرحمن الرحیم. اوکې، ماليکولر اوربیټال تیوري کې یو څو مثالونه نور هم حلو. یو O2 پلس او همدارنګه O2 نیگیټیو. صحیح ده. نو دې لپاره نو کو اکسیجن الکترون ویش په ولیکو ځان ته نو 1:2 2:2 او 2p4. نو اکسیجن O پلس صحیح ده. نو پی کې یو کې څلور الکترون دی بل کې درې دي. یوازې پی به موږ نظر کې ونیسو. صحیح ده، ځکه چې دا بانډینګ انټر بانډینګ الکترون سیم دی. یوازې زه پی په نظر کې نیسم. دا پی دی او دا موږ سره 2p اربیټال نه دي اتومي. دا 2p اربیټال نه اتومي او خو دا د یو اکسیجن دپاره دی، دا د بل اکسیجن اتوم دپاره دی. نو پی کې او بل کې درې الکترون دي که چې مثبت چارج موږ نیولې. صحیح ده، یعنې که مثبت چارج نه وی O2 وی، مثلا موږ تېر لیکچر کې چې موږ مثال حل کړی نو هلته موږ دواړه P4 سیستم نیولی، دې کې یو P4 دی او P3 دی. نو دا که موږ یو ځای کړو، موږ د اکسیجن نایټروجن اکسیجن فلورین او نیان دپاره پیټرن داسې ویلی و چې پای اربیټالونو ته انرژي زیاته ده د پای. دا سیګما 2p دی او دا پای 2p دی او دا پای 2p دی او دا پای سٹار زد 2p دی او دا پای سٹار 2p دی او دا سیګما سٹار 2p دی. د اټامیک اربیټال نه چې کوم لاندې دي دا بانډینګ مالیکولر اوربیټال دي او د دې نه چې کوم بره دي دا انټر بانډینګ مالیکولر اوربیټال دي. دا مو شو. اوس په الکترون واچو. نو ټول څلور او درې اووه الکترونه دي، نو دوه خو به دلته راشي، دوه دې دلته راغلل او دوه دې دلته راغلل. شپږ الکترون، یو الکترون دلته پاتې شو. نو یو خو پارامګنیټک شو. ده چې دی پارامګنیټک دی ځکه یو طاقه الکترون موږ لرو سره. او بل بانډ اډر به د بانډینګ کې څو الکترون دي؟ شپږ. انټر بانډینګ کې یو 2.5 د بانډ اډر شو. اصل کې یو کوېشن بل راځي، یو سوال چې بانډ اډر زیاتېدو لپاره باید څه وکړو؟ الکترون باید کم شي. انټر بانډینګ کې الکترون باید کم شي، نو بانډ اډر به اټومیټک زیاتېږي. بانډ اډر به څه کېږي؟ دا موږ سره زیاتېږي. انټر بانډینګ مالیکولر اوربیټال نه چې الکترون لرې کې مالیکولي ضد اربیټال نه یا غیر ارتباطي اربیټال نه که الکترون موږ لرې کړو بانډ اډر به زیاتېږي. صحیح. نو دا موږ سره O2 دپاره مثال شو. O2 مثبت دپاره O2 موږ تېر لیکچر کې ویلې O2 منفي به موږ سره څنګه نیسو یا O2 مثبت 2 که موږ نیسو. صحیح ده. O2 منفي موږ نیسو. نو O2 منفي که موږ ونیسو نو دا یو پی اربیټال دا بل الکترون ویش تېر سلایډ کې و، د به نه لیکم. O2 منفي دی. نو دې مطلب دی چې یو الکترون اضافه موږ سره شته دی. P4 سیستم دی، 2p4 دی او یو 2p5 دی. نو دا به 2p4 شي او دا به 2p5 شي. صحیح ده. دلته به
یو بدلته باند جوړ یو دلته یو بدلته شي. نو دا به سیګما 2p پای 2p پای سٹار 2p سیګما سٹار 2p. ټول څو الکترون دي؟ څلور یو شو پنځه نهه. نو دوه دي دلته دوه دلته دوه دلته او شپږ شو. دا یې اووه دا یې اته دا یې نهه. باند اډر به یې واخلو. پارامقناطیسي خو دی ځکه چې یو الکترون پکې شته. پارامګنیټیک خو دی. نو باند اډر موږ سره شپږ بانډینګ کې دي او درې په انټا بانډینګ کې دي تقسیمي دوه. نو ما سره به راشي درې پر دوه. باند اډر یو اشاریه پنځه شو. باند اډر څه شو؟ یو اشاریه پنځه. نو باند اډر یو اشاریه پنځه موږ سره شو او پارامقناطیسي هم دی. سټیبل به یې که نه؟ باند شته سټیبل دی. تاک الکتران هم لري. نو اوټوم شو. همدارنګه انټو مثبت او انټو منفي. دې دپاره موږ څنګه کولی شو چې دغه جوړ کړو. اوکې نو انټو C2 او بوران دوی دپاره لږ باند اډر کې فرق و. د هغې ترتیب د انرژۍ کې نو نایټروجن که موږ واخلو 1:2 or 2p3. جنرالي نایټروجن p3 سیستم دی. یعنې p کې درې الکتران لري مطلب دا. نو موږ که واخلو دا یو px او py او pz خبره کوي صحیح ده. او دلته به موږ سره سیګما والا او دلته به پای راشي. دلته هماغه شان پای ده او دلته موږ سره څه دی؟ سیګما دی. نو دا 2p اربیټال نه د یو نایټروجن دی. دا 2p اربیټال نه دا درې دا د بل نایټروجن دی. او دا چې دی موږ سره سیګما 2p دی. دا پای 2p دی. دا پای 2p دی. پای 2p ډي جنریټ دی. ډي جنریټ اربیټال نه هغه ته موږ یو چې د هغوی انرژي سره یو شاني. دا پای سټار 2p دی. دا پای سټار 2p دی او دا سیګما سټار 2p دی. سټار والا انرژي زیاتې او داسې انرژي څه کېږي؟ داسې انرژي زیاتېږي. ښه نو مثبت دی. نو نایټروجن p3 سیستم دی. نو یو کې به p2 وي. یو الکترون موږ د لاسه ورکړی. نو دا د یو p3 والا دی او دا د ستا p2 دی. نو موږ به څه وکړو چې ټول پنځه الکتران دي. نو دوه خو به دلته لاړ شي یو به دلته لاړ شي. نو سیګما 2p کې یو تاکه الکتران دی. د دې وجې نه نایټروجن به اوس دا انټو مثبت به تا سره پارامقناطیسي دا به څه تا سره پارامقناطیسي پلس باند اډر به د دې شي باند اډر به د دې بانډینګ کې څو الکتران دي؟ دوه دلته دي دوه دلته او یو دلته. نو پنځه الکتران دي. انټا بانډینګ کې الکتران نشته. تقسیم پر دوه. فارمول د مخې ښه فارمول ته بیا وګورئ. نو ما سره پنځه پر دوه نو دا 2.5. نو ګوره موږ چې کله بانډینګ مالیکول بیټان الکتران لري کو باند اډر کمیږي. باند اډر څه کېږي؟ کمیږي. انټا بانډینګ مالیکول بیټان کې الکتران زیاتې باند اډر انټا بانډینګ مالیکول بیټان نه الکتران لري کې انټا بانډینګ مالیکول بیټان نه الکتران لري کې باند اډر زیاتېږي.
خو بانډینګ مالیکولر اوربیټال نه کته الکترون لري کې بانډ اډر کمیږي. نایټروجن چې خنثی بانډ اډر 3 خو د بانډ اډر چې شو 2.5. راځو انټو نیگیټیو ته. نو دې لپاره موږ ډایرکټ دا د یو نایټروجن اتومي اوربیټال نه دي او دا د بل نایټروجن اتومي اوربیټال نه دي. دې کې سیګما چونکې نایټروجن دی سیګما 2p اوربیټال به انرژي زیات دی او د پای 2p اوربیټال نو انرژي به کم وي. دلته پای 2p پای سٹار پای سٹار 2p او دام پای سٹار 2p او سیګما به انرژي څنګه زیاته ده سیګما سٹار 2p. نو انټو کې یو الکترون موږ اضافه مغسته اصل کې نایټروجن کې خو 3 الکترون دي او یو موږ اضافه مغسته یو کې به 4 راشي. یو نایټروجن کې 4 الکترون دي نو ټول 2 الکترون موږ لرو. نو 2 بدل تواجو 2 دلته 2 دلته یو الکترون پاتې شو یو کې دلته یو کې دې کې. نو یو الکترون دام اضافه لري طاقه الکترون لري اډ الکترون لري یو طاقه الکترون لري. دیو جن دا بچی ما سره پارامغناطیسي دا ما سره شي پارامغناطیسي او بان اډر کوم واخلو بان اډر ما سره شپږ الکترون په بانډینګ کې دي او یو الکترون په انټا بانډینګ کې دي. نو 2 5 پر 2 نو د دوم بانډ اډر چې شو 2.5. دې نه معلومیږي چې نایټرونیم آین نایټروجن مثبت او نایټروجن منفي دواړه پارامغناطیسي خاصیت لري او بانډ اډر موږ سره 2.5 دي. C2 د پارا بانډ اډر موږ ویلو C2 کې موږ واخلو د تیر لیکچر کې دی خو دې کې اوسو خبره خالی اضافه کوو. سیګما پای سیګما دا 2p اوربیټال نه دي دا سیګما 2p دی دا پای 2p دی دا پای سٹار 2p دی او دا پای سیګما 2p دی سیګما سٹار 2p دی. C2 کې موږ سره p2 سیستم دی نو دواره سرور الکترون دي سروران به پای 2p ته لاړ شي. کوېسچن مثلا دا دی چې بانډ اډر خو د 2 دی بانډ اډر 2 دی. اوس که بانډ اډر موږ غواړو چې زیات کو what to do الکترون 8 کو که الکترون جمع کو سره الکترون تیری کو. نو موږ که الکترون جمع کو یعنی C2 موږ منفي کو نو بانډ اډر به زیات شي. مثلا یو الکترون که دلته زیات کړم بانډ اډر به تاسو سره 2.5 شي او که زه 2 نیگیټیو کړم بانډ اډر به بل هم زیات شي بانډ اډر به نور 3 شي. دا C2 منفي دپاره دی او دا C2 منفي 2 دپاره دی. نو الکترون اضافه کول په بانډینګ مالیکولر اوربیټال کې بانډ اډر زیاتوي. دا یاد ولرئ بانډینګ مالیکولر اوربیټال کې ارتباطي مالیکولر اوربیټال کې د الکترون زیاتول بانډ اډر زیاتوي او انټا بانډینګ مالیکولر اوربیټال کې الکترون اضافه کول بانډ اډر کموي. بل صحیح ده.
دا جنرال خبره شوه ښه. د C2 کې موږ چونکې بانډینګ مالیکول اوربیټال کې خالي ځای نشته او موږ الکترون شمیر زیاتوو، دلته منفي چارج راولو نو بانډ نمبر به زیاتېږي. که یو الکترون خو پارامقناطیسي خاصیت مې C2 به تا سره پارامقناطیسي وي. C2 منفي یو دا پارامقناطیسي دی. چې تا سره پارامقناطیسي دی. مثلا که موږ O2 واخلو، صحیح ده، نو O2 که موږ واخلو نو O2 کې خو پیټرن دا و چې دا O2 پیټرن دی، صحیح ده. دا د O2 پیټرن دی. نو موږ غواړو چې بانډ اډر زیات کړو. که بانډ اډر موږ غواړو چې زیات کړو، انټر بانډینګ نه به موږ باید الکترون لرې کړو. نو O2 که زه مثبت یو کړمه نو بانډ اډر به 2.15 شي، او که O2 زه مثبت 2 کړمه نو بانډ اډر به یې 3 شي. ځکه انټر بانډینګ کې خبره ده. انټر بانډینګ نه که ته اوس الکترون لرې کې نو بانډ اډر به تا سره څه کېږي؟ زیاتېږي. O2 پلس یو پارامقناطیسي خو دی، خو O2 مثبت 2 ډای میګنیټیک دی. نه مقناطیس په ریپل کوي، دفع کوي به. مقناطیس په څه کوي؟ ریپل کوي، دفع کوي به، لرې کوي به، دیکه به ورکوي. مقناطیس نه به لرې کېږي، صحیح ده. او که ته وایې چې زه الکترون O2 منفي یو کومه زه، نو زه یو الکترون بل هم دلته زیاتوم په انټر بانډینګ کې. نو بانډ اډر به بیا O2 دپاره بانډ اډر به بیا ما سره 1.15 ځکه یو الکترون اضافه کول په انټر بانډینګ کې بانډ اډر 0.15 کموي، او په بانډینګ مالیکول اوربیټال کې یو الکترون اضافه کول بانډ اډر 0.15 زیاتوي، صحیح ده. دا بله خبره چې ما مخکې ویلې وه. په بانډینګ مالیکول اوربیټال کې یو الکترون اضافه کول بانډ اډر 0.15 زیاتوي. انټر بانډینګ مالیکول اوربیټال کې یو الکترون اضافه کول بانډ اډر یا اړیکو شمیر 0.15 کموي. نو بانډ اډر 1.15 شو او پارامقناطیسي دی، پارامګنیټیک دی. که چېرته ما سره O2 منفي 2 شي نو 2 الکترون باید زیات کړم، دواړه مې زیات کړل نو بانډ اډر به دلته یو وي. د O2 2 دپاره O2 2 منفي دپاره بانډ اډر یو دی خو ډای میګنیټیک دی، صحیح دی، ډای میګنیټیک دی. مخکې هم درته ویلي چې همدا پوښتنې مالیکولر اوربیټال تیوري همدې دپاره ده چې دا ته ډای میګنیټیک، پارامګنیټیک، بانډ تا ته د آیونونو د مالیکولونو تا ته وښیي، صحیح ده. نو دې باندې ښه ځان پوه کړئ، صحیح ده. او که نه پوهېدې چینل کې یوټیوب چینل کې کمنټس کې ولیکئ چې یاره استاد داسې باندې پوه نه شو. C2 2 minus دې لپاره موږ مالیکولر اوربیټال ډایګرام څنګه ایښودلی شو، صحیح ده. نو 1:2:2 دی، صحیح ده. او 2 الکترون یې اخیستي هم دي. نو زه به یوازې P ولیکم.
صحیح شو او کاربن دی صحیح ده نو کاربن دپاره سیګما 2p اربیټال انرژي زیاته ده د سیګما 2p اربیټال انرژي زیاته ده او د پای 2p انرژي کمه ده صحیح ده نو موږ سره C2 دی دا خو خپل حالت کې و صحیح ده 2 الکترون لري نو 2 منفي چارج یې مغسې نو 2 اضافه الکترون نور هم لري صحیح ده نو ټول شپږ الکترون شو نو 2 دلته 2 دلته 2 دلته نو C2 بان اډر به دې ایون دپاره بان اډر به 3 که بان اډر بانډینګ مایکروبیټال کې شپږ الکترون دي منفي انټا بانډینګ کې نشته او تقسیم پر 2 نو بان اډر 3 راغی او ډای میګنیټک دی چې د موږ سره دا یې مقناطیسي دی مقناطیسي به یې ځان نه لرې کوي دفع کوي به صحیح ده بل مثال C2 دو چارج کولی دی کاربن C2 نو داسې خیمه درته د اټامیک اربیټال نه دي ها نو اصل کې دا P2 سیستم دی او P2 کې موږ سره 2 الکترون دي 2 الکترون ورکړي صحیح ده نو یو الکترون پکې شته کوم چې یو الکترون لري دا سیګما 2p دی او دا پای 2p دی صحیح ده او دا سیګما سٹار او دا چې دی پای سٹار 2p دا پای سٹار 2p ما سره یو الکترون دی نو دا الکترون به هم دلته راټ شي دا الکترون به هم دلته راټ شي نو یو خو پارامقناطیسي خواص لري او بان اډر کې موږ واخلو نو بان اډر د شی دی 2 دی یو دی ځکه بانډینګ مایکروبیټال کې 2 الکترون دي نو 2 تقسیم پر 2 ما سره بانډ اډر دی یو دی بانډ اډر چې دی موږ سره یو دی بل مثال F2 منفي که موږ واخلو نو دې دپاره به کلاس کې ما داسې ډراپ کړی و ځکه مې دلته شروع کړل یو شی دی څنګه تاسو وباسئ دا ټول په یو لیول کې باید دي ښه دا سیګما 2p دی او دا سیګما ستوري 2p دی دا چې دی پای 2p دی او دا پای 2p دی دا پای ستوري 2p دی زد اربیټالونه چې دي او دا پای ستوري 2p دی صحیح ده F2 کې نو F2 کې عام طور په F2 P5 سیستم دی 1:2 P5 راځي او یو الکترون یې اخیستم دی یو کې به شپږ الکترون یې لکان یو کې به شپږ یو بل کې 5 یو کې شپږ بل کې 5 نو اوس که موږ واخلو
ټول څو الکترون شو 15 شپږ 11 دوه دې دلته راغلل دوه دلته شو او دوه دلته شپږ الکترون خو دا شو نو دوه دلته او یو الکترون دلته راغلی صحیح ده نو یو خو پارامګنیټک دی پارامګنیټیسي دی یو خبره او دویم بانډ اډر به اوس وګورو بانډینګ مالیکول اوربیټال کې شپږ الکترون لري بانډ اډر کې موږ واخلو نو دغه د بانډ اډر ما سره بانډینګ مالیکول اوربیټال کې شپږ الکترون دي انټر بانډینګ کې 15 دي دوه یو پر دوه بانډ اډر یې 0.5 دي یا یو پر دوه دي دواړه یو شی راځي صحیح ده کلورین که موږ واخلو کلورین کلورین ما د فلورین غوندې مثال دی صحیح ده کلورین د پاره څنګه ډایګرام موږ ډراپ کړی دی موږ به واخلو اوکې کلورین به واخلو نو دا P4 سیستم دی نو ټول 10 الکترون دي او بانډ اډر بدل شي یو وي او ډای میګنیټک وي چې به ما سره ډای میګنیټک وي اوس که موږ مثال واخلو د لیتیم پلس یو د سره ګورو چې لیتیم پلس 1 بلا څنګه نو 2 اس اوربیټال دی ښه لیتیم کې لیتیم یو اوربیټال دا دی یو 2 اس اوربیټال دا دی 2 اس اوربیټال لري او دا به سیګما 2 اس اوربیټال شي او دا به سیګما سٹار 2 اس اوربیټال شي نو لیتیم کې یو الکترون دی نو یو الکترون د لاس ورکړی نو دا بل خالی دی دا یو الکترون بدل ته راشي نو یو خو پارامګنیټک دی او بل چې دی بانډ اډر د بانډینګ مالیکول اوربیټال کې یو الکترون دی او منفي انټر بانډینګ کې نشته تقسیم پر دوه نو یو پر دوه بانډ اډر تقریبا 0.5 دی او پارامګنیټک دی نو O2 مثبت 2 لپاره به څنګه واخلو نو تیر لیکچر کې چې کوم پیټرن موږ ورکړی هماغسې به تاسو استعمالوئ دلته خو موږ صرف ایکسرسایز تاسو ته زه کوم مثالونه ته ډېر حلوم چې تاسو آیډیا جوړه شي نور به ډایګرام چې جوړوئ 1 اصلا 2 اصلا مثلا ټول لپاره هماغه شان وباسئ نو الکترون ویش ما سره اکسیجن لپاره اور خو الکترون ویش د ټول مهم چې دا وباسئ نو 1:2 2:2 او 2p4 دی ما سره صحیح ده نو اوس که ډایګرام 1 او 2 خو زه لیکلی نه شم لکه چې بانډینګ انډر بانډینګ سیم دی p4 دپاره به اخلو دوی دوه الکترون د لاسه ورکړي دي کله چې دوه الکترون دوی د لاسه ورکړل دې مطلب دی چې دا p3 ته واوښتل دواړه نایټروجن غوندې شکل شو څنګه شو نایټروجن غوندې
صحیح ده. نو ما سره یو الکترون دلته یو دلته اصل کې پی 4 دی خو دوی خو مثبت 2 چارج لري نو 2 الکترون د لاسه ورکړي دي. صحیح ده. شپږ الکترون شو نو شپږ کې دا سیګما 2 پی شو، دا پای 2 پی دی، دا پای ستوري 2 پی دی او دا سیګما ستوري 2 پی دی. نو دوه بدل ته لاړ شي او دوه دلته. نو یو خو ډای میګنیټیک دی، دا ډای میګنیټیک دی او بل بانډ اډر به زه فارمول به ولیکئ چې بانډنګ مالیکولر اوربیټال کې څو الکترون دی، منفي انټا بانډنګ مالیکولر اوربیټال کې څو الکترون دی، تقسیم پر دوه. زه مستقیم لګیم بانډنګ مالیکولر اوربیټال کې څو الکترون دی، شپږ. انټا بانډنګ کې نشته، دوه. نو بانډ اډر به ما سره دی سوی بانډ اډر به ما سره درې. صحیح شو. نایټروجن د پاره که مو واخلو، نایټروجن مثبت 2 د پاره اوکې نایټروجن مثبت 2 د پاره که مو واخلو نو نایټروجن و دی 1:2:2p3 دی. نو یو نایټروجن هم 2 الکترون ورکړي او بل نایټروجن هم 2 الکترون ورکړي. نو ما سره به دا یو پی یوازې پی به نظر کې زه ونیسم، پی اربیټالونه او پی کې د نایټروجن لپاره پیټرن بدل دی، سیګما انرژي زیاته ده، سیګما 2 پی. صحیح ده. او د پای 2 پی انرژي کمه ده. صحیح شو. نو ما سره 2 الکترون لري نایټروجن، اوس که 2 چارج لري نو څلور الکترون دي، دواړه به دلته لاړ شي. نو ډای میګنیټیک دی یو، ځکه ډای میګنیټیک دی چې تاک الکترون نه لري، تاک الکترون دلته نه لري په بانډنګ مالیکولر اوربیټال کې، انټا بانډنګ کې. او بانډ اډر به بانډنګ مالیکولر اوربیټال کې څلور الکترون دي، تقسیم پر دوه. بانډ اډر یې 2 دی. موږ ویلو چې بانډنګ مالیکولر اوربیټال نه چې الکترون لري بانډ اډر به کمیږي. نو یو الکترون ته موږ دې ځای نه لرې کړو، بانډ اډر یې 2.15 شو. بل هم چې لرې کړو نو موږ سره بانډ اډر 2 شو. C2+ ګورو چې دلته بانډ اډر سچویشن څنګه دی. اوکې نو کاربنز 1:2p4 سیستم لري. صحیح ده. نو او یو الکترون د لاسه ورکوي، نه سوري 2p2 دی. نو یو الکترون د لاسه ورکړی، نو یو کې 2 دی او یو کې یو الکترون دی. نو پی یوازې پی به زه په نظر کې ونیسم، یوازې پی. نو که پی زه نظر کې ونیسم یوازې پی مونږ په نظر کې ونیسو، نو کاربن چې دی د هغوی پیټرن دی سیګما 2p انرژي د هغوی زیاته ده، سوري سیګما 2p انرژي زیاته ده.
او د پای 2p انرژي کمه ده. یک یو الکترون دی. نو درې الکترون درېونه پای 2p ته لاړل نو پارامګنیټیک خو دی. او بانډ اډر که د موږ واخلو بانډ اډر به څنګه وي؟ نو بانډینګ مالیکول اوربیټال کې 3 الکترون دی او انټر بانډینګ سره شته نه دی نو بانډ اډر یې 1.5 دی یا 3 پر 2 دی او پارامګنیټیزم دی. بل مثال فلورین F2 چې واخلو فلورین F2 او دا زه تاسو ته په سره اټامیک اربیټال د نظر کې سره نیسم ده صحیح ده سره اټامیک اربیټال موږ نظر کې نه نیسو او زه لیکم چې ما سره د لپاره پیټرن څنګه و سیګما بالکل لاندې 2s پیټرن هم زه په نظر کې نیسم دا د سیګما 2s او دا سیګما سٹار 2s فلورین د لپاره صحیح ده او بیا د فلورین د لپاره موږ سره سیګما 2p صحیح ده او بیا پای 2p او دا پای 2p دی او بیا پای سٹار 2p او دا پای سٹار 2p او دا موږ سره سیګما سٹار 2p نو پاس د 2p د پاره دی او لاندې 2s د پاره دی. اوکې او فلورین ما سره P5 سیستم دی خو دوه الکترون د لاسه ورکړي نو په P4 او اس کې خو هغه شان الکترون دي نو دوه بدلته واجې دوه دلته خبره نشته نو زه به چې ما سره کله دوه الکترون لس الکترون کې دوه الکترون لاسه ورکړل نو اته الکترون پاتې شو نو دوه به زه دلته واچوم دوه دلته شپږ الکترون شو یو اته الکترون ما سره پاتې یو دلته صحیح ده اول لیکچر کې داسې یو پیټرن موږ سره شته دی اټامیک اربیټال بالکل نظر کې وانخلي. اوکې نو بانډ اډر به د چونکې طاقت الکترون خو راغلل نو پارامګنیټیزي خو دی یو خبره او بله خبره دا چې بانډ اډر باید شي نو په بانډینګ مالیکول اوربیټال کې 2 الکترون شمیر نو 2 دا شو او دا شو په بانډینګ مالیکول اوربیټال کې 2 الکترون شمیر ما سره اته دی انټا بانډینګ کې څومره دی 2 دا دی او 2 دا دی نو څلور تقسیم پر 2 او کپی هغه یوازې نیس کې صحیح ده اته نه څلور 2 نو دې مالیکول کې کې موږ سره 2 بانډ دي چې موږ سره 2 بانډ 2 اړیکې موږ سره یو په سیګما بل په پای اوکې او که یوازې تاسو فلورین په نظر کې ونیسئ پی اربیټال کې نو پی اربیټال کوم بانډ یوازې پی اربیټال نه معلوم وي نو بانډینګ مالیکول اوربیټال کې 100 الکترون جوړې دي یا 100 الکترون دي بانډینګ مالیکول اوربیټال کې 3 الکترون دي سوري شپږ الکترون هغه شان کولی شو جوړې په نظر کې ونیسئ یا 2 باندې به نه تقسیموئ هر هم درته وکړم نو شپږ بانډینګ کې دي انټا بانډینګ کې 2 دي تقسیمی 2 شپږ نه 2 څلور پر 2 نو 2 او کو جوړې په نظر کې ونیسئ لکانو ښه دا ځل جوړې په نظر کې ونیسئ دلته بانډینګ مالیکول اوربیټال کې تاسو سره 100 جوړې دي 3 جوړې دي انټا بانډینګ کې 100 جوړې دي یو جوړه ده نو 3 نه چې ولري کې 2
دلته هم دوه دلته هم دوه، خو دلته په دوه نه تقسیموئ، دلته په دوه نه تقسیموئ. نو په هغې دپاره فارمول داسې موږ ولیکو که نه، جوړې چې په نظر کې نیسئ. بانډ اډر مساوي کېږي نمبر آف بانډډ پیر، د اشتراکي جوړو شمیر، د اشتراکي جوړو شمیر په څه شي کې؟ په بانډینګ مالیکولر اربیټال کې، ارتباطي مالیکولي اربیټال کې، ارتباطي مالیکولي اربیټال کې د الکترونو جوړو شمیر منفي د الکترونو جوړو شمیر د الکترونو جوړو شمیر په انټر بانډینګ مالیکولر اربیټال کې. دلته بیا په دوه نه تقسیموئ، صحیح ده؟ اوکې، لاست کوېسچن ته کلورین دپاره که موږ واخلو، کلورین پلس یو، دا داسې دی لکه F2 پلس یو شی دی موږ سره. اوکې، زه به کلورین ما سره اتومي نمبر د ده کلورین چې دی اتومي نمبر کلورین چې اتومي نمبر ما سره 18 دی، نو 1:2:2:2p6 3:3p5 دی. بانډ اډر دلته 0 دی، یو 3p5 به واخلو، صحیح ده؟ دا د یو پی دی بل پی دی بل پی، دا صرف اټامیک اربیټال هم دا ځل ما واخیستل، ښه کنفیوز نه شئ، اټامیک اربیټال مې واخیستل او دا 3p والا 3p والا اټامیک اربیټال د یو کلورین دی، دا 3p اربیټال والا کلورین الکترون د بل کلورین دی. نو کلورین p5 سیستم کې دی، لسم ګروپ کې دی، یوم ګروپ کې دی. نو یو الکترون د لاسه ورکړی م دی، نو یو به ما سره راشي p4 او دا بل کې به زه پوره p5 ونیسم. او دې دپاره پیټرن څه و چې سیګما بانډ ټول نه لاندې انرژي ده، سیګما 2p انرژي دا ټول نه کمه ده، او سیګما سټار 2p انرژي زیاته ده. او بیا موږ سره پای 2p والا پای 2p پای 2p پای 2p پای 2p خدا سټار دی، ښه زد اربیټال نه دی. اوکې، اوس به موږ الکترون واچو، دې کې به ځای په ځای کړو. نو ټول ما سره څو الکترونز دي؟ 15 یو الکترون مثبت دی، 9 الکترونز دي. 9 کې به 2 زه دلته واچوم، 2 دلته 2 دلته، 6 دلته لاړل، دی 7 دی 8 دی 9. نو بانډ اډر یا دې نه مخکې چې مهمه پارامیګنیټیک خواص دي، دا پارامیګنیټیک دی ځکه یو طاقه الکترون لري. او کوېشن داسې هم راتلی شي څو طاقه الکترون لري، مثلا کلورین 2 پلس کې 100 طاقه الکترون دی، نو پارامیګنیټیک دی. او بله خبره پکې دا چې بانډ اډر به د څو شي. نو بانډینګ مالیکولر اربیټال کې الکترون شمیر 6 دی، او انټر بانډینګ مالیکولر الکترون شمیر چې دی 3 دی، تقسیم پر 2 6 نه 3 3 پر 2 1.15. تقریبا دې کې ډېر اگزامپل یې مونږ حل کړی مثالونه، دې دپاره چې ستاسو آیډیا پیدا شي. نو دې لیکچر دپاره اساس لومړنی دا یو سوال دی مثلا چې ولې ماليکولر اوربیټال تیوري د ویلنس بانډ تیوري نه ښه ده، ځکه آیونونه دا ایکسپلینولی شي. یو آیونونه اکسیجن
پارامقناطیسي خواص چې دي چې مخکې ویلنس بانډ تیوري نشو تشریح کولی. نو اکسیجن وایي ویلنس بانډ تیوري وایي چې اکسیجن چې دی ما سره اکسیجن مالیکول ډایمګنیټک دی، مقناطیسي دی، مقناطیس پرې ریپلډ کوي، مقناطیس په دیکا ورکوي. حالانکې مقناطیس اکسیجن په طبیعت کې راکاږي، مایع اکسیجن مقناطیس ځان ته راکش کوي، د مقناطیس د پول پورې نښلي، قطب پورې نښلي. نو دا موږ سره ایکسپریمنټس موږ ته نشي پروف کولی، نشي موږ ته ښودلی ویلنس بانډ تیوري. یعنې کوم چې تجرباتي حقایق دي، ایکسپریمنټس دي، ویلنس بانډ تیوري موږ ته د هغې ایکسپلینیشن وضاحت نشي کولی. خو مالیکولر اوربیټال تیوري د هغې وضاحت ډېر په اسانۍ سره موږ ته کوي. هغه وایي چې موږ سره 2 طاقه الکتران دا لري په پای سټار کې، نو دې وجې نه موږ سره چې دی پارامقناطیسي خواص لري. نو بانډ آرډر اړیکو شمېره موږ ته ښیي، دای مقناطیسي او پارامقناطیسي موږ ته ښیي. نو دې وجې نه مالیکولر اوربیټال تیوري دا ډېره ښه تیوري ده په نسبت د ویلنس بانډ تیوري. او مین پاسټولیټ یې هم دا دي څومره اتومي اربیټالونه یو ځای کېږي هماغومره به مالیکولي اربیټالونه جوړېږي. مالیکولر اربیټالونه به 2 ډوله وي، یو 2 ډوله به وي، 50% ما سره ارتباطي مالیکولر اربیټالونه به وي او 50% ما سره غیر ارتباطي مالیکولر اربیټالونه وي. د مالیکولر اربیټالي د ارتباطي مالیکولر اربیټالونه د دوی انرژي به کمه وي، نو الکتران به هغې ته ځي، او غیر ارتباطي مالیکولر اربیټالونه انرژي به موږ سره زیاته وي. بیا یعنې څومره اتومي اربیټالونه چې یو ځای کېږي هماغومره به مالیکولر اربیټالونه جوړېږي. مالیکولر اربیټالونه موږ سره به 2 ډوله وي، موږ سره به 50% بانډینګ مالیکولر اربیټال وي چې هغې ته ارتباطي موږ یو، 50% به موږ سره د بانډینګ ضد اربیټالونه وي چې هغې ته موږ غیر ارتباطي هم یو، انټا بانډینګ مالیکولر اربیټال هم یو. الکترونونه به موږ بانډینګ مالیکولر اربیټال ته ورکوو، یعنې ارتباطي مالیکولر اربیټالونو ته موږ الکتران ورکوو، او هغه چې کله ډک شو بیا به موږ غیر ارتباطي یا انټا بانډینګ مالیکولر اربیټال یا د بانډ ضد مالیکولر اربیټالونو ته به موږ الکتران ورکوو. دغه الکتران چې موږ ورکوو د کوم پرنسپل باندې به ورکوو، د کوم اصولو قاعدو مطابق به ورکوو، دا به د پاولې پلس د هون قاعدې نه مخکې دا به موږ ورکوو. نو دا مین آیډیا. خو موږ هومو نیوکلیر دپاره موږ دا شی نه هیټرو نیوکلیر دپاره موږ ایکسپلین نه کړل. انشاءالله بل لیکچر کې به بیا که وخت و نو موږ به هیټرو نیوکلیر دپاره هم دا تشریح کوو.